د بربادول او د دوی زړونه شنه کول د ژوند نه د داسې اعمالو یعنې یو کار لګیا دی. د دغو ځایونو نه چې کوم یو معاشي استحصال دی یا بیرته راځو یو ځل په حالاتو خبره کوو. ضلع کرک چې د وخت نه دا د امن ټاټوبی و، دا د امن او د سولې یو داسې سمبول و په پښتون وطن کې چې تر ډېره حده پورې د سویلي اضلاع د جنوبي اضلاع ټول ځوانان خپلو تعلیمونو ته دې ځای ته را روان وو. خو د څه وخت نه هغه ضلع کرک هم د ټارګټ کیلینګ او د بدامنیو د واقعاتو سره په خوا او شاوخوا کې مخامخ کیږي لګیا ده. بنو سیمه چې د پښتون وطن د روزګار، کاروبار، د مشینري، د زراعت د دغه ښکلا وه، نن هغه بنو د بنو بېلابېل کلي د مړیو د ټارګټ کیلینګ، د چیک پوسټونو، د ګوډ طالبان، بیټ طالبان او داسې ISI فوج د دغه ګشتونو د دغه په رنګ رنګ شوې ده او عام اولسونه په خپل ژوند نه پوهېږي چې زمونږ راتلونکی به څه شی وي. لکي مروت د بنډارونو وطن، د مجلسونو وطن، دا وطن نن د جنګونو، د فسادونو او د داسې واقعاتو چې د عامو اولسونو د ژوند نه زړه تور کېږي د هغو سره مخ شوي دي. د لکي مروت او بیټني اولسونه په داسې وخت کې چې په غرونو کې د ګیس او د تیل چشمې راووتلې، دوی خوشحالېدل چې اوس خو به مو ژوند ښه کېږي. دوی ته پته نه وه چې د دښمن منصوبې ډېرې بدلې دي او هغه هېڅکله پښتون د خپلو وسایلو باندې شتمن په خپله خاوره ژوند ته نه پرېږدي. لکه مروت کې د وخت نه دلته د حالاتو خرابېدل، د عام اولسونو ترور کېدل، د خلکو پورته کېدل او دلته د ترهګریزه واقعاتو کېدل، دا اوس یو عام خبره جوړه شوې ده. جنرال اسماعیل خان هغه ډېره اسماعیل خان نه ده چې من ملن سهن به پکې خرڅېدلې. اوس هلته بمونه خرڅېږي، اوس هلته ټوپکې او بمونه د پښتنو د مرګونو دپاره تیارې ناست پرتې دي. په کلیزو سیمو کې د رازنده کې بیا دېخوا د ګنډپورو او د کونډي قبیلې چې کومې سیمې دي په دې کې واقعات کېږي. نه ماشومان بخښل کېږي، نه ځوانان بخښل کېږي. هره ورځ د پښتنو وینې دي چې تویېږي. زه بیا په آخر کې په دې خبره کوم چې دا وینې څوک تویوي، ذمه دار یې څوک دي او په کومه د څه شي په نتیجه کې دا داسې تویېږي. د رازنده کې زموږ د PTM د مرکزي کمیټې غړی نظیر افغان او د ده تره او د تره زوی په دې باندې برید وشو، ښه ښکاره برید وشو. نن یې بلها ورځې ووتلې، خو هغه ریاست چې د امن د راوستلو په نام باندې هم ټیکس اخلي او هم یې هلته زموږ غرونه او سمې او لارې نیولي دي، هغه تر اوسه پورې لا په دې هر څه باندې خاموش دی. ژوب ټول عمر دلته د پښتون وطن د ښه کېدلو، د پرمختګ د کولو فکر پکې زېږېدلو. اوس هلته هم د اولسونو سره د ټول وطن فکر خو پرېږده چې دوی ټول پښتنو ته هغه ژوب څومره لیکوالان لرلي دي، څومره اتلان لرلي دي چې
چې ټول پښتون سیمه ته د امن د پرمختګ او د پښتونولۍ درس ورکولو هلته د ایږ ځای مشران او ځوانان نن د خپل ځان په غم باندې د خپل ځان په ویر باندې اخته کړي شوي دي د مجبورۍ په حالات کې دي. مخکې ځه نو بیا سنځاوۍ دوکې دا له بلې خوا د ترهګریزې حملې د عامو اولسونو یو څه د کویلي روزګار څخه د محرومه کولو دپاره په منصوبو کار روان دی. هم هلته د خلکو کاروبارونه سوځل کیږي، هم هلته د کاروبار د کویلي نه ډک ټرکونه سوځل کیږي، او هم هلته د عامو اولسونو چې کوم مزدوره طبقه ده هغه وژل کیږي. له بلې خوا چې د هغې پر خلاف کوم خلک غږ پورته کوي هغه ریاست ځوروي، ټکوي، وهي، او زموږ یو ملګری چې ټیچر و د خپلې نوکرۍ نه لرې کوي. ملګرو جنوبي وزیرستان هم د همدغه شان حالاتو سره مخ دی. دغسې که مونږ په شین کل عبدالله یا تر پیټه پورې سیمې وګورو نو عام اولسونه یې اوس په تشویش کې دي چې زمونږ به څه حال وي. په معیشت باندې په ډیورنډ لاین باندې چې کومې دروازې دي په هغه باندې زه وروستو تفصیلي خبره کوم. دا یوازې ما د حالاتو په بنیاد کوله چې امنیتي حالات څنګه او چېرته خراب کړي شوي دي. قدرمنو پښتنو، د پښتون وطن په خاوره باندې یو جرګه هم پښتنو نه ده کړې چې یا موږ وسلوال تنظیمونه جوړوو یا موږ ټریننګ ورکوو یا موږ د دوی د ټریننګ لپاره ځای برابروو. دا همدغه پاکستاني ریاست و، دا همدغه د کرنل امام او نور واکداران و چې همدغو دغه فیصلې همدغه منصوبې لرلې. بیا د وخت د تېرېدو سره د اپریشن په نامه باندې د سوات نه تر وزیرستانه پورې په میلیونونو پښتانه و خیمو ته او سختو غرمو ته دا پرېښودل شول چې موږ دا سیمه پاکوو. یقینا دا به یو د بل وطن انسان کېدی شي نکي محسوسه احساس یې ونه لري. موږ پښتانه د تربور، موږ پښتانه د خپلې سیمې د خلکو په منځ کې د پښتو څه معیارونه دي چې هغه موږ ډېر په حیا او ادب پالو او د هغې نه په پاللو کې موږ خپل ژوند خاورې راته ښکاري چې که زموږ ژوند عبث شو. نو ځکه زه وایم چې په یو خیمه کې، په یو کیمپ کې د یو بل چا لپاره به ژوند کول اسان وي، خو د یو پښتون لپاره نه. خو دا د زهر ګوټ هم دغو پښتنو تیر کړو. د خپل کلي نه لرې په خیمو کې ماشومان، زنانې په لارو به خلکو چې کله د اپریشنونو د وجې د خپلو کورونو نه وتل موږ ته یاد دي. څومره ماشومان دا چې پیدا کېدل مړېدل په دې لارو کې، او څومره هغو کورنیو ځان ته یو په داسې حالاتو کې یو بل شان احساس لرلو بېوسه. څومره یې په لارو لوټماران ورته کېنولي وو چې لوټ کوئ. دا هر شی تیر کړل. د پاکستان دغې استعماري فوج دا دعوه کوله چې موږ د دې ځای نه ترهګرې ډلې ټولې ختموو. دا خلک بیرته بیا هم په خپله مرضي نه دي تللي. همدغې پاکستاني ریاست ورته اعلان وکړو چې موږ دا سیمې صفحه کړي دي. په دې کې اوس هېڅ داسې څوک نشته دی چې هغه حالات خراب کړي. تاسو راځئ موږ واپس واقعي لاړو داخله. بیا چې کله لاړل، کله د ګوټ په نامه باندې، کله د بېلې بېلې ګروپونو په نامه باندې هماغه خلک خپل د ځانو سره په ګاډیو کې راخیستي وو چې دا خو مونږ یو کیسه سره وشوه
خو په 2022 کې په غټه توګه باندې پاکستانی فوج او د هغه وخت کور کمانډران او د ISI جنرالان دغه ټولو دا اعلان جاری کړ چې دوی مذاکرات کوي او چې څومره هم وسلوالې ډلې دي هغه که د طالب په نامه دي که د احرار په نامه دي که په بل نامه دي د دغو سره دوی مذاکرات کوي. موږ په هغې وخت کې هم د دغې مذاکراتو مخالفت په دې ټکو وکړو چې دا مذاکراتو ګارنټي سره چې دا به کامیاب وي او که ناکام شول نو نقصان خو یې پښتنو ته ځي، ملبه خو به په پښتنو پرېوځي، بیا به ته د دغو پښتنو سره څه کوې؟ یو ځل بیا ته دغه خلک راواپس کوې، یو ځل بیا به دغه خلک بیرته IDPs کېږي، بیا به یې کورونه ړنګېږي. څه به کوئ تاسو؟ په موږ باندې دعوا وشوله چې دا امن نه غواړي، دا امن نه غواړي ځکه د دغې عمل مخالفت کي. موږ ته د دوی د دغو سپېرو منصوبو پته وه چې دوی کله هم د پښتون خیر نه دی غوښتی، نو هېڅکله نشي کېدلی چې اوس یې غواړي. او د افسوس خبره دا ده چې د مشر په نامه باندې یو څه خلک د دوی سره د پښتنو هم میلاو، هماغه هم په دې عمل کې ورسره وو، هماغو خلکو هم موږ ته چې اوس ټولې انټرویوګانې او د هغې وخت خبرې په سوشل میډیا باندې او میډیا پرتې دي په ریکارډ کې. خو البته فوج، پاکستانی فوج د دغه خاورې ځان واکدار شماري، هېڅ پروا د پښتنو د خلکو نه کوي. هغه خپل عمل یې چې کوم شروع و هغه یې کولو. او په دې حالاتو کې تر ټولو غټ امتیازي سلوک ته ګوره. په میریلي کې 900 ټارګېټ کیلینګ کېږي، 900 دغې پاکستاني فوج چې دا یې د خلکو د تحفظ په نامه باندې، د خلکو د امن په نامه باندې یو خو د ولسونو نه بجټ اخلي، بل خو د دنیا نه ډالر اخلي. د یو ځل یو تش ټویټ نه دی کړی، پوسټ چې په فیسبوک نه دی کړی چې موږ ډېر غوسه یو چې دا خلک ولې وژل کېږي، دا زموږ ولسونه دي، دا زموږ خلک دي، چېرې داسې ویلي دي. پرېږده دا اوس 100 پښتانه چې هغه و هم په یو سرکاري اداره کې پولیس پېښور کې په یوه ورځ ټارګېټ شول. ما ته د دې فوج یو د غم او غوسې خالي یو خبره راوښیي چې دوی پې کړي وي، بلکې الټا چې عامو ولسونو په دې باندې غم غوسه کوله، موږ احتجاج کولو، په موږ FIR وشول چې نه وایي کوي. دا پرېږدئ 80,000 پښتنو باندې ما ته دوی غوسه راوښیي. خو البته هم په دغې میریلي کې 2 میاشتې اول 9 فوجیان چې د پنجاب سره تعلق لرلو هغه هلته ووژل شول. بیا په ټول وزیرستان کې کرفیو وه، بیا یې د غم او غوسې انتها وه، بیا تر خوست پره بمبارونه وو، بیا تر کونړ پره بمبارونه وو، او بیا هغو کورنیو ته چې د کومو دغه مړي شوي وو د هغو ته د پاکستان صدر، د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان آرمي چیف وو کټونو ته اوږې ورکړې وې او د هغو بچیانو په ژړا کې په غم کې غم شریکه وه. 80,000 پښتنو په حواله سره ماته دا کیسه وکړه. دا د چا فوج دی؟ دا د پښتنو د تحفظ خلک دي، دا پښتنو ته تحفظ ورکړي، دا احساس تش قدرې نه دی ورکړی. ستا نه به دا توقع څنګه وشي چې ته دلته عوامو ته خلکو ته تحفظ ورکوي؟ دا نن چې څومره هم حالات خراب دي، دا نن چې څومره هم وسلوالې ډلې راغلي دي، په دغې کې دا ولسونه ګواه دي ته که 1000 واره هم نه ومنې، ای د پاکستان ریاسته ته که 1000 واره هم نه ومنې، دا ټول ولسونه ګواه دي چې ستا تر مذاکرات اول دلته هېڅ داسې نه و. دا ټول په یو منصوبه باندې ستا تر مذاکرات وروسته شوي دي. موږ دلته اوس په هغه په دغه پسې نه ځو، موږ ته سړی معلوم دی چې دا حالات، دا ترتیب، دا سیټ اپ چا راوستی دی، د څه شي په نتیجه کې راوستی دی، د چا د پالیسۍ وي. لہذا قطعاً هم GHQ په دې ټکیو باندې ځان ته یو اسانه لار نشي پیدا کولی چې دا خو د پلانکي خان فیصله وه. هغه وخت کې اپریشن وشو،
دا د مشرف فیصله وه هغه وخت کې پلانکی کار وشو دا د پلانکي جرنل فیصله وه نه د 1940 نه واخله تر اوسه پورې دا د جرنلانو د فرد فیصله نه وه دا ستاسو د فوج مجموعي پالیسي پاتې شوې ده په دې باندې ټولو کار کړی دی نو په اوسني حالاتو کې دا منو چې پښتون وطن به پښتون قام او ولسونه به په داسې پوزیشن کې نه وي چې ستا دا پالیسي په یوه ورځ باندې په یو درس سره وغورځوي خو البته دا خبره هم دا فکر هم قطعا د خپل ذهن نه وباسئ چې تاسو ته به دومره آسان لاره پیدا شي او په اسانه به دا هر څه وکړي موږ هم یو قام یو یو وطن یو په کروڑونو مو آبادي ده په لکونو مربع کیلومتر مو سیمه ده د خپلې خاورې اختیار دومره په اسانه نشو درکولی په هیڅ صورت هم نه چې ترازه د خپلې ډالري پالیسیو دپاره ډالري پالیسي چې په دې خاوره باندې د سیپیک په نامه باندې یا روډ جوړیږي چین یې جوړوي چاینا امریکې نه دی خوښ هغه وایي دا روډ چې جوړ شي یا لویه کاروباري منصوبه به د دنیا د چاینا واړخ ته لاړه شي چې دا د امریکې په معیشت اثر غورځوي لہذا پاکستان دلته د دغې پراجیکټ دپاره یو ټوپک یا وسلوال وژنه د چین نه پیسې اخله چې ستا سیپیک ته زه دا وګوره سیکیورټي ورکوم او دوه جوړه د امریکې نه پیسې اخله چې وګوره زه خو د سیپیک پر خلاف لګېږم او تل دوی دلته د پښتنو په وینو باندې او د پښتنو په حالاتو باندې ډالر ګټلي دي محترم ملګرو اوس د پښتنو معاشي قتل عام دې ته راځو پرون هم په شانګلا او په میادم کې 11 د مور نازولي و قبرو ته اچول کیږي چې دوی په یوه نوکري پسې د کویلې په قانونو ته هلته د جنوبي پښتونخوا او سیمو ته تللي مزدوري کولې اما هره ورځ به تاسو دا وینئ چې پښتانه مسافر د لویې بدحالۍ سره مخ وي انتهایي بد ژوند کوي دوی دا پښتون مزدورکش طبقه د پښتنو مزدوران دا د دنیا تر ټولو یعنی دردناک ژوند د دوی دی ولې یوازې دوی مزدور نه دی دی د مزدور سره سره و نورو وطنونو تګ ته مجبور دی او هلته په ده باندې هر وخت یو چیک اینډ بیلنس یو سیکیورټي پراته ده یو د دهشتګرد په شان یې خلک شماري چې داسې نوي دلته راغلی دی چې دا دمه کوو په داسې حالاتو کې دوی خپلو بچو ته روزي ګټي خو تر اوسه پورې د کویلې چې څومره هم مړه کېږي دغه ریاست یوه تشه ویډیو نه وکړه چې ماهرین یې کېنولي وي چې دغه به څنګه کمېدلی شي او څه داسې قوانین جوړ کړي چې د کویلې په مالکانو باندې لاګو شي چې دغه سیکیورټي سیفټي به نه کېږي د یو علاقه باندې راځه ته سوات ته لاړ شه د سیکشن 4 په نامه باندې دومره ځمکې نیولي دي چې سوچ نشي کولی ډېر داسې شته دی هلته د میسینګ پرسنز فیملیز دي د فیملیز نه د خپل ذاتي کور کرایې فوج اخلي خپل پرسنل کور د سوات ځنګلونه کټ کول کېږي سوات مالاکنډ ټول بیا قبایلي اضلاع بیا د جنوبي پښتونخوا ډېرې ضلعې دا ټیکس فری زون وي دلته به ټیکس نشو اخیستی خلکو به نان کسټم پیډ ګاډي ګرځولی شول چیرې به فیکټري جوړولی شوله ولې دوی ته ډېر کم وسایل په خپل لاس ورتلل په هغو کې دا یو ریلیف وي ورته او اوس د عاصم منیر معیشت بحالي منصوبه کې د دوی دغه ټیکس فری سیستم ختم کوي دا لږ چې دوی ژوند ته سیټینګ کولی شو چې دغه هم د دوی د لاسه ووځي هم په هغه کې بیا د ډیورنډ په کرښه ګټونو دپاره څه دی په هغه باندې هم خبره کوو ملګرو باجوړ مومند یا نږدې نورې سیمې
خیبر داسې تر وزیرستانه پورې دا د بدتخورۍ دغه انتها ته رسېدلي دي چې یو عام دکاندار هم د دغې نه خلاص نه دی. 100 ځایه بدتخوري دي. وسلوال تنظیمونه یې بېلې غواړي، فوج یې بېلې غواړي، ادارې یې بېلې غواړي، او ډېر په بخښنه سره د پولیس هم په روډ ورته ولاړ وي، هغه یې بېل غواړي.